تعزم افتخار دی د بریا و تکرار دی تعزم افتخار دی د بریا و تکرار دی مبارک ان شاء الله دغه محصلین او دغه فارغین چې دلته فارغیږي دوی به ان شاء الله آینده کې په نږدې راتلونکي کې دوی د ملت د خدمت مصدر ګرځي او په خپل بخش کې به دوی مختلف خدمات ترسره کوي. دغه بخش چې صحي بخش ده دا ډېر مهم بخش ده، دا هم د ثواب باعث ګرځي او هم د ګناه باعث ګرځي. ما توصیه تاسو ته دا ده لکه څنګه چې رئیس محترم آیات تلاوت کو تاسو مخکې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. الله تعالی فرمایي وای چې یو انسان وژغورل هغه لکه ټول انسانیت ژغورلی. نو تاسو ته د ما توصیه دا ده ډېر کوشش وکړئ چې تاسو د همدغه آیات مصداق وګرځئ، تاسو د انسانیت د ژغورلو سبب او ذریعه وګرځئ. یوه خبره ډېر کوشش کېږي مالیاتي مسایل، یو کس کوشش کوي چې خپل معاش زیات کړي. زما تاسو ته که څوک خپل مسلک سره صداقت وکړي او هغه په ښه توګه هغه مسلک سرته ورسوي، الله پاک له غیبو دوی ته اسباب برابروي، هغه د دوی اقتصادي مشکلات هغه ورحل کوي، ذرایع او اسباب برابروي. ولې برابروي؟ ځکه د ده نیت صفا وي. کله چې په نیت کې فطور نه وي، په نیت کې مشکل نه وي، نو الله پاک دوی ته هدایت کوي او هغه لاره ورته خلاصوي، هغه د مشکلاتو هغه خلاصوي ورته هغه مسایل چې دوی ته را روان وي، هغه مشکلاتو سره چې دی مخ کېږي الله تعالی هغه په ډېر کم شي باندې رفع کوي. موږ داسې سیمې هم لرو چې هلته موږ بیخي کلینیکونه نه لرو. نو دا ملګري انشاءالله دوی چې فارغ شي دوی ته د الله پاک خدمت توفیق ورکړي، نو دوی به د خلکو په ښه پراخه سینه باندې په ښه حوصله باندې دوی به خدمت کوي. او یوه خبره بله چې دوی په دې اکتفا ونه کړي چې موږ فارغ شولو او نور موږ ته د زده کړو ضرورت نشته، نه، بلکې دوی باید دائم مطالعه وکړي. هغه پخواني وختونه نه دي، اوس یو کس که د بامیانو په غرونو کې هم وي له خپل استاد سره رابطه ټینګولی شي، د خپل د علم د زیادت لپاره اقدامات او اجراءات کولی شي. نو دوی ما توصیه ده ډېر کوشش دې وکړي چې علم خپل کوم چې دوی تخصص کړی ده، کوم چې د دوی بخش او رشته ده، کوم چې د دوی مسلک ده، په هغې کې د دوی تخصص وکړي. او وروستۍ خبره زما دا ده کوشش دې وشي تخصص دې بدل نه شي، ځکه په دې تخصص باندې یا په دغه رشته باندې دوی وخت ضایع شوی ده. او بل که دا تخصص بدل شي یو کس خرکاره غوندې شي او تاسو ته به معلومات دي چې خرکاره هغه په مختلف ډګرونو کې دی له ناکامي سره مخ کېږي. هغه کسان هغه مشران او استادان او ډاکټرانو هغه چې تخصص خپل تخصص که هغه په علمي دیني میدان کې وي او که په عصري علومو کې وي، که خپل تخصص دی ترقي ورته ورکړي، په هغې کې دی ځان نور هم متخصص کړي، په هغې کې دی ځان نور هم ماهر کړي او قدم په قدم سټپ بای سټپ دی مخکې لاړ شي، دا د ده لپاره د کامیابي ضمانت ورکوي. او که چېرته خدای نخواسته تعدد د بخښلو راشي، د رشتو راشي، نو هغې کې بیا د ده کامیابي چانس ډېر کم وي. ډېر خوښ یم چې نن ورځ یو د ویاړ او افتخار څخه ډک مجلس کې ګډون کوم. دا ورځ یوازې د یوه تصدیق د ترلاسه کولو ورځ نه ده، بلکې د هغې تعهد تصدیق دی چې تاسو د بشر د انسانیت او د روح ژوند لپاره کړی دی. دا د زړونو، ذهنونو او ارادو د مبارزې د بریا ورځ ده. زه د زړه د کومې او ډېر درنښت او مینې سره تاسو ته او د تاسو کورنۍ ته او د تاسو استادانو ته او ټول د مجلس ګډونوالو ته د دې ویاړلې ورځې له امله مبارکي وایم. مبارک شه. تاسو ته تحصیلي سفر د ژمنې هڅې زحمت او قربانۍ له لارې پای ته رسولی دی. ما ته دا معلومه ده چې د تحصیل دا سفر آسان سفر نه دی. د شپې لخوا مطالعې
د وخت مدیریت، د کورنۍ او ټولنې تمې او د راتلونکي هیلې دا د هر محصل په ذهن کې د تحصیل په جریان کې وي. خو تاسو د ټولې سختۍ او ازموینې له ویاړ سره تکمیل کړئ او نن د فراغت سندونه مو اخلئ. دا یوازې پاڼې نه دي بلکې د یوې اوږدې مبارزې د بریا نښې دي. تاسو د روغتیايي علومو انسټیټیوټ هغه څانګو څخه فارغېږئ چې مستقیم د انسان ژوند د هغوی خندا، تعزیه او درملنې ته رسیدګي کوي. دا مسلکونه یوازې تخنیکي مهارتونه نه دي بلکې ژور انسانیت، همدردي، اخلاص او وجدان غواړي. ستاسو له نن ورځې وروسته هر ګام، هر تصمیم او هر اقدام به د یو انسان د ژوند برخلیک ټاکي او دا ستر مسؤلیت دی. خو زه باور لرم چې تاسو دې مسؤلیت ته پوره چمتو یاست. محترمو فارغانو، کله چې تاسو له نن څخه خپل مسلکي سفر پیل کوئ، مه هېروئ چې زموږ هېواد لا هم له ګڼو روغتیايي ننګونو سره لاس او ګرېوان دی. زموږ میندې لا هم د تغذیې د ناسمو معلوماتو له امله خپل اولادونه له ناروغیو سره مخ کوي او زموږ ډېری خلک د دوا ناسم استعمال له امله نه یوازې نه صحتمند کیږي بلکې ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. تاسو د دې ټولو حل لاره یاست. ستاسو علم، مهارت او ژمنتیا کولی شي دا اندېښنې پای ته ورسوي. کله چې تاسو د یو ناروغ د غاښ درد تسکین ورکوئ، تاسو یوازې درد نه ختموئ بلکې یو انسان ته بیرته باور ورکوئ. کله چې تاسو یوې مور ته د ماشوم د تغذیې سمه لارښوونه کوئ، تاسو یوازې د یوې کورنۍ ژوند نه ژغورئ بلکې د راتلونکي نسل بنسټ ایږدئ. کله چې تاسو دوا برابروئ یا ټولنې ته یو روغتیايي مشوره ورکوئ، دا یوازې درملنه نه ده بلکې د عامه ذهنیت اصلاح ده چې ستاسو لخوا کیږي. تاسو هغه نسل یاست چې باید یوازې روغتیايي خدمتونه برابر نه کړئ بلکې د روغتیايي سیستم بنسټونه هم پیاوړي کړئ. تاسو باید د خلکو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړئ، د علم او اخلاقو ترمنځ پلونه جوړ کړئ، د ټولنیز احساس او تخنیکي پوهې ترمنځ اړیکې ټینګې کړئ. زموږ ټولنه تاسو ته سترګې په لار ده. ستاسو د هر زرو قیمت زه په یو بیان نشم ادا کولی. تاسو د پوهې څراغونه بل کوئ. تاسو د یو ملت راتلونکی نسل روزئ. دا نسل ستاسو له برکته له تیارو څخه رڼا ته رسېدلی دی. ستاسو نومونه به د دوی په ذهنونو کې تل پاتې وي. دا نه یوازې تعلیمي ویاړ دی بلکې انساني عظمت هم دی. محترمو والدینو، تاسو د خپلو اولادونو لپاره قربانۍ ورکړئ. زه مطمئن یم چې تاسو په دې سفر کې خپله هیله وروسته اچولې، خپله اړتیاو مو هېرې کړې. خو مبارک مو شه چې ستاسو اولادونه نن د ویاړ ټوپۍ پر سر وي، تاسو ته سلام کوي. زه باور لرم چې د نن دا ځوانان چې کوم مقام کې قرار لري او د علم رڼا څخه برخمن دي، ستاسو د دعا برکت دی. معززو فرعانو، د وطن خدمت یوازې یو شعار نه دی، دا یوه ورځنۍ وظیفه نه ده، دا د انسان ژوند ته د ارزښت ورکولو یو نه ختمېدونکی سفر دی.
تاسو باید د هر ناروغ پر وړاندې د هر کورنۍ پر وړاندې داسې ودرئ لکه څنګه چې یو څوک د خپل مور پلار یا ماشوم لپاره ولاړ وي. که چېرې ستاسو یوه مینهناکه مشوره، یو دقیق درمل، یو سم تغذیوي معلومات یو انسان وژغوري، نو ستاسو ته مسلک او دا کوششونه به بریالي وي. راتلونکی ستاسو دی، خو د ولس دعاوې، د ټولنې تمې او د هېواد اړتیاوې له تاسو سره مل دي. تاسو باید دا باور وساتئ چې پوهه او صداقت یو ځای نه ماتېدونکی ځواک جوړوي. زه د عامې روغتیا وزارت په استازیتوب ژمنه کوم چې ستاسو له استعداد، مهارت او ژمنتیا به ملاتړ کوو. موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته کاري فرصتونه، روزنیز پروګرامونه او د پرمختګ زمینه برابره کړو. په پای کې د الله جل شانه له دربار څخه تاسو ته مزید علم، لا ډېر بریالیتوب او د خدمت توفیق غواړم. عزم افتخار دی، د بریا و تکرار دی. تاسو ته د مور او پلار تمه ده، د دې وزارت تاسو ته تمه ده، د دې محترمو منصبانو تاسو ته تمه ده، د دې رئیس صاحب درته تمه ده، د دوی درته تمه ده چې خدمت به وکړي او به هر مظلوم ملت، کونډه، رنډه، یتیم، بېوسه خلک هغه ستا منتظر دي، ستا د خدمت منتظر دي. ته ورشه، خو په ویاړ په افتخار ورشه، په ابتکار سره ورشه. ته د یو مبتکر ذهن خاوند دی، د دې وطن افتخار شه. باید د دغه خپلو مشرانو، د اسلافو او د اکابرینو ملت په لاره باندې موږ او تاسې لاړ شو. آینده نسلونو ته داسې تاریخ پرېږدو چې نه مو بیا څوک فضا اشغال کړي، نه مو څوک سرحداتو باندې قابض شي، نه مو څوک په افکارو، معتقداتو او مقدساتو باندې قابض شي. ټولو ته، د محصلینو ته، د دوی والدینو سرپرستانو ته، د دوی اساتذو ته او د پوهان غضنفر انسټیټیوټ محترم رهبرۍ ته او ټولو اساتذو ته او د دوی په تربیه کې چې د چا کاوشونه او خوله شامله ده، هغوی ټولو ته مبارکي وایم او د لوی اجر غوښتونکی یم ورله. عزم افتخار دی، د بریا و تکرار. ننني محصلین چې 114 نفره د 4 مختلفو رشتو څخه چې هغه د دوا جوړونې رشته ده، هغه د غاښ جوړونې رشته ده، هغه د صحت رواني یا هیلث سوشل کونسلینګ رشته ده، هغه د تغذیې مشاورت یا نیوټریشن کونسلینګ څانګه ده. د دې څخه نن د فراغت مراحل ترسره کیږي. واقعا زموږ ننني محصلین ډېر خوشبخته دي. نو قدرمنو، هغه ورور چې د دواسازۍ د څانګې څخه فارغېږي، نو هغه باید د دوا په جوړولو کې، د دوا په توضیح کې، د ډاکټر د هدایت مطابق، د دوز مطابق، د خپل د دو چې د دواسازۍ د اصولو مطابق مریض ته هغه توصیه کړي او مریض ته تجویز کړي. هغه ورونه چې هغه د صحت رواني د بخش څخه فارغ شوي دي، د هغو نه هم هیله دا ده چې دوی به په کلینیکونو کې کار کوي. زموږ استاد په ملک کې جنګونه تېر شوي، دلته ډېر مشکلات راغلي، اقتصادي ستونزې دي. هغه ته به ستا د مسلک مطابق باندې یو مطابق تشخیص به کوي، هغه باید مطابقه دوا به ورکوي. نو کله دغه ماشوم چې سوء تغذیه و، شدید سوء تغذیه و یا متوسط سوء تغذیه و یا حاد سوء تغذیه و، ستا د دې مشاورې په برکت باندې د مرګ څخه بچ شولو. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. پرېږده پان سپین نشان دی، د ولس پاک ارمان